سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر درنو ملګرو محراب ګل مخلص مصطفی میاخیل وسیم وصال او همدارنګه زکی یعقوبی او نصر الله الکوزی که نوم دې نه وي اغوستی ما صرف الکوزی صاحب ویلي ځکه وختي راته نوم اغوستی و الکوزی که نه نو موږ ټول نن راغلي یو ستاسې لپاره یو ښایسته لایف برابر کړی موږ او دغه لایف د دمزی رستورانټ په مالي مرسته باندې وړاندې کیږي دلته موږ راغلي یو او دمزی کې مو دمه هم وکړله او دلته مو ډوډۍ وخوړله او چای او سمبوسې خو هم پراته دي د دې نوبت نو رسېدلی چې موږ دا ښه وګڼله چې دلته لایف راشو او بیا ستاسې سره په اړیکه کې هم شو درنو ملګرو یوه خبره دا ده چې دمزی ته چې کله هم زه راځمه دا د مالک یې ناست دی موږ ګوره داسې نه ده چې موږ ته مفته ډوډۍ راکوي نغدې پیسې رانه اخلي خو دلته چې موږ بار بار راځو وجه دا ده چې د دې خوراکونه د دې هغه نظافت د دې هغه د کارمندانو هغه اخلاق د دې دغه صفایي او د دې هغه مخکېدنه له موږ سره دا ډېر جالبه ده زموږ دپاره ډېره خوندوره ده که چېرته خوندوره نه وي نو زموږ د افغانستان د ملي لوبډلې لوبغاړي به نه راتلل زموږ د افغانستان مشهوره څېرې به نه راتللې دلته او د افغانستان هغه وګړي چې په رښتیا هم په ټولنه کې مطرح دي هغه به نه راتلل زه ډېر خوشحاله یم چې په افغانستان او بیا په ننګرهار کې داسې یو رستورانټ لرو چې په ټولو معیارونو برابر دی او زموږ په خوښه باندې خواړه وړاندې کوي درنو ملګرو څنګه چل دی دوکان اوس هم لکه بندېږي دا څه کیسه ده ښه ده چې موږ میکونه لګولي هغه اواز نه اخلي خو موږ ګډوډ کړي درنو ملګرو زه سخته زیات خوشحاله یم چې زما کله چې ملګري راځي دوستان راځي یاران راځي زه بېله ځنډ او بېله فکر او بېله سوچه لاسنیولې راولمه دمزی ته او دمزی کې ورته هغه قدر احترام کیږي چې کم یو د پښتنو په کور کې کیږي نو خبرې م لکه چې رانه اوږدې شولې یو څه ټولو ته ستړي مو شي په خیر راغلی کور مودان چې مخلص تاسو ته میلمنو ته ټول ته ښه راغلاست وایم د دمزی رستورانټ هم چې جوړ کړی یم دغه د ملګرو دپاره دوستانو دپاره چې راشي دلته خپل ستړي دمه کړي او بنډارونه مو کړي او ملګرو سره زړهخواله مو کړي تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم ډېره زیاته مننه تاسو هم په خیر کور مودان مخلص صاحب زه هم په خپل وار سره ستا د دغه پیج ملګرو ته همدغه شان د دمزی مالک چې کوم ناست دی دغه ته میاخیل صاحب او ځینې ملګري چې د پردې تر شا دي الکوزی صاحب ته د ټول ته سلامونه وایم او بیا ډېر خوشحاله یم چې اول خو دغه دمزی نوم زما ډېر زیات خوښ شو او ډېر هغه زموږ ستاسې د پښتو ملي ژبه ده هغه خپل نوم یې ورته ټاکلی دی موږ او تاسې چې نور هوټلې ګورو نو هغه نومونه یې چې دی زموږ د ژبې خلاف هم دي که نه او بیا موږ د مومندرۍ نه راغلو دغلته هم دمه وکړه ډېر زیات خوشحاله ستا د کور ودانې چې موږ د دمزی دغه څښتن سره مخ کړو نو انشاءالله موږ چې له مومندرۍ نه راځو ملګري او دغلته به دمه کوو په خیر سره انشاءالله الله سلامت لره ته خو سویل نه لري نه بس مخلص صاحب خپرونه به شروع کړو زما نمبر ده ذکر دا شی دی خو کېده که نه کوم شی زه هم په خپل واره ټولو درنو لیدونکو ته ستا د فیسبوک پاڼې همداراز زموږ د یوټیوب چینل ټولو لیدونکو ته سلامونه وایم مننه کوم له یعقوبي صاحب نه خاري صاحب الکوزي صاحب نه همداراز د دې ملګرو نه چې زموږ اکرام کوي خدای مو آباد لره دغه ټول ملګرو ته سلامونه هم کمنټونه مو دلته راځي ملګرو زموږ کمنټونه ګورم او تاسې را سره کمنټونه هم کوئ دغه لایف هم در سره شیر کوي تر څو له ډېرو ملګرو ورسېږي وصال صاحب راته ښایسته ښایسته ترنمونه کوي او همداراز مخلص صاحب ښایسته ترنمونه کوي راته تاسو به انشاءالله سره سره ګورئ بالکل بالکل خلک پوهېږي عقلان میفهمه زه داسې ترنم هغه یم چې ته به راباندې ترنمونه کوې ښه ځینې ملګرو کمنټونه کړي دي شیبه مخکې همدغلته و مخلص صاحب خو نه وینو مومن صاحب لیکلي دي کور دی ودان او همدرد بشیر لیکلي سلامونه وعلیکم السلام جاوید کریمي زموږ استاد د پوهنتون استاد دی هغه هم ګوري او همدارنګه شینواري صاحب سلامونه راستولي دي ماشاءالله الله مو کامیاب لره مخلص صاحب زه ستاسې خپرونې له کوزې پښتونخوا څخه ګورم او د لوی پکتیا یم زه دې راوله وروره او امین نوري لیکي سلام او سید احمد صافی لیکي سلام له جرمني څخه سلام ته دی وعلیکم سلام فضلي صاحب نوررحمان رضایي صاحب نصر الله غروال ارماني صاحب او همدارنګه غروال صاحب جاسر صاحب او مصطفی میاخیل ستړی مشي میاخیل ته ستړی مشي
ډیره مننه چې را سره یاستئ. نو ډیری ملګري به په تمه وي چې دوی نن راغلي دي ترنمونه کوي ټوکې ټکالې کوي او ټوکې ټکالې به هم کوو ترنمونه به هم کوو او دا ځل مو له ښه بخته د هیواد او په ځانګړې توګه د مشرقي زون یو نامتو غږ یو هغه پیژندل شوی سیرت چې په رښتیا هم د غږ خواږی د هر پښتون تر غوږه رسېدلی دي. نو ښاغلی وسیم وصال را سره دی. وصال نه یوازې چې ښه غږ لري، الله تعالی ورته ښه اخلاق هم ورکړي دي او د دې تر څنګ د ملګرتیا ښه جوهرات په ځان کې لري او تر ټولو ښېګڼه بیا دا ده چې د علم او ادب سره ډېر نږدې پاتې شوی دی او تر ډېره بریده پورې خپله شعر هم لیکي او یو څه مخته ایښي دي او غواړي چې تاسو سره شریک کړي. نو که زموږ اجازه یعنې ته یې ویې نو مهرباني بس اورو بیا هم مننه مخلص صاحب. موږ ډېری ملګرو سره د میډیا له لارې خپرونې وکړي خو ستا دغه هڅې په دې اخرو کې زه تعقیبوم او ستا په احترام باندې د لاس تلک را دی پلو کړه. زنده باد زنده باد. نه نه صحیح که چې زما په احترام یې صحیح واچوه. نه 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 دله به چپ ورکړه را پنجه کړه زه تور زما خو امیر یې کړه. اولاد مې کمنټ کې لیکلی و ښه پوسټ مې کړی و مالې زه او نواب خان دواړه مالې د یو ادارې هغې یو کارمندان یو او هغه چې دی مالې زموږ په سر امیر دی دا. نو دوی ما ته میسیج کړی چې مخلص صاحب دا معاش به څنګه شي؟ ما ورته ویل مالې معاش ته امیر ته راته ووایه کله یې راته راته ووایه ښه چې داسې یې امیرت نه وایي تېر نه مالې نه اوس امیر یې معاش مالې اوس به یې ورکوي. دېګنې سوچ وکړو چې معاش جګ شوی که نه ښه مهرباني. ترنم یعقوبي صاحب ستاسو شمول د ناست ټول ملګري د کیمرې تر شا چې کوم ملګري دي دوی ټولو ته به ډالۍ نیت د جنت د هر کمزوري سړی کار نه دی. نیت د جنت د هر کمزوري سړی کار نه دی. پاک محبت د هر کمزوري سړی کار نه دی. د یارانې نیم قوانین له صداقته جوړ دي او صداقت د هر کمزوري سړی کار نه دی. چې ژړا ځان سره کوي خندا د خلکو سره داسې عادت د هر کمزوري سړی کار نه دی. تا پر خپل ځان مینول خو بیخي لوکې صدا ستا رضایت د هر کمزوري سړی کار نه دی. زمونږ صفت به زورور خلق کوي عبرتا زمونږ صفت د هر کمزوري سړی کار نه دی. څه اړتیا وه دروغجنو بهانو ته څه اړتیا وه دروغجنو بهانو ته سړی سپین وایي زړه مې شوی تلو سړی سپین وایي زړه مې شوی تلو تا لتا پس میں شو پمینا باور خاتم لتا پس میں شو پمینا باور خاتم او مخبل خو بونو خو دل بوتا سړی سپین وایي زړه مې شوی تلو تا څه اړتیا وه دروغجنو بهانو ته سړی سپین وایي زړه مې شوی تلو تا
څه د دوو روپیو خلک و قسم دی څه د دوو روپیو خلک و قسم دی څه ابس مو پورته کړي و ګوتا ډېر لوړ دی سړی سپین وایي زړه مې شوی تلو تا څه اړتیا وه دروغجنو بهانو ته سړی سپین وایي زړه مې شوی تلو تا مونږ به ژوند کړو غوږ پرې نګرا و یاره مونږ به ژوند کړو غوږ پرې نګرا و یاره زمانه اوسګاره شوې دا کیسو سړی سپین وایي زړه مې شوی تلو تا څه اړتیا وه دروغجنو بهانو ته سړی سپین وایي زړه مې شوی تلو ته مونږ د زړونو حق ادا نکړ درمانا مونږ د زړونو حق ادا نکړ درمانا غورځولې مو د هر بدبخت خپوتا سړی سپین وایي زړه مې شوی تلو تا ډېر اعلی ډېر زبردست ډېر خوند یې وکړه مخلص صاحب که زه هم چېرته د مینې سوداګر وی ما به ستا د خولې خبرې خرڅولې عرضي بالکل د کم یو بیت ستاینه دې سړی وکړي هر څه دې پر معیار برابر او ډېر خوندور په رښتیا هم انتخاب د ډېر عالي و فکر کوم قدرت الله درمان درمان اول شعر چې و د عبرت خان او ورپسې چې دی درمان صاحب شعر او هغه اولني بیتونه خو د عبرت صاحب کوم عبرت غیرت الله عبرت غیرت الله عبرت زموږ ملګری دی او دا بل چې دی قدرت الله درمان صاحب شعر قدرت الله درمان صاحب ښه نو څه شی دې راړولي دي نور ملګري د کیمرې تر شا ډېر ملګري راغلي دي او ولاړ دي هغه د خپل کار خاص تمام کمنټونه ملګرو کړي بالکل ډېرې ملګرو تقریبا په دومره وخت کې 600 یا باندې 600 کمنټه شوي دي نو د ټولو اخیستل او د هغه نمونه اخیستل نو ډېر ستونزمن وي زموږ لپاره دا چې ملګري موږ یادوي او راسره پاتې دي له بېلابېلو هېوادونو سلامونه راستولي دي وایي چې ستاسې بانډار زموږ لپاره په زړه پورې دی او خوږ غږ دی او ډېره ستاینه ستا کړې ده کورې ودان او هغه مسافرونه چې په دې وروستیو کې له موږ سره یو ځای کېږي او دغه لایف ګوري نو ټول ستړي مو شي په خیر راغلی بیا هم هر هغه څه چې تاسې له ځان سره لرئ له موږ سره شریک موږ ورته ووایو یو لیکلي وایي سلام مخلص صاحب او وصال صاحب ته ډېر ډېر سلامونه وایم او غوښتنه درنه کړم چې وصال صاحب ته ووایه یو سروک یې ووایه او بل عزت الله احمدي لیکلي دي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو عتیق الله مومن لیکلي چې سلامونه ټولو ته خو ما ته جواب نه راکړي نو ما خو وختي دا یادونه وکړه چې په یو ځای 600 کمنټه نه جوابیږي او ورور به جوابو هغه وخت 600 اوس به کافي زیات شوي نو درنو ملګرو که غواړئ چې زموږ دغه لایف تر نورو ډېرو ورسیږي نو د نورو سره هم شریک کړئ او سهار وایي چې ما لایف هم شریک کړی دی او بیا هم زما کمنټ نه وایي سلامونه وعلیکم سلام مخلص صاحب خدای دې لاره ژوندی اوسې کور ودان روان دی ښه دلته نو زموږ انټرنیټ کمزوری شو ودرېدو عصمت افغان صاحب سلامونه لېږلي دي همداراز مینهپال صاحب عزت الله احمدي صاحب طلا محمد سهر صاحب ټولو سلامونه لېږلي دي نو معروف صاحب همداراز افغان صاحب ټولو مننه کوو خدای مو آباد لره نو مخلص صاحب څه شی وی مثال باندې شی کې سروک یې غوښتی و ښه یو ملګري هغه ته لګېلي و زکي ته وایي دا غلی ناست لږ داد خو ورکوه شاید علیمي زموږ ملګری دی هغه مدوي والا پېژنم علمي صاحب نو رښتیا هم لږ داد ورته ښه مخلص صاحب راځئ ستاسو نه به یو ټوکه قاري صاحب ته هم بیخي داد نه ورکوي یو چا لیکلي وی قرضداره مې دی علم یې اوس ګیر کړه لایف کې مې کوشي ته ناست ده
نو ته وایه که نه چې دې راوړي دي مخلص میخل صاحب ته کومه ټوکه نه لري نه ټوکه باندې څه کوي هغه د استاد ادبي بنډار دی رښتیا وایي صحیح ده بس ما ته ګوره د خپله ټوکه ټوکې داسې قواره خو ده خندا سمبول نه داسې قواره خو ته ته وګوره ټوکه ټوکې یم که نه ما وویلې لنډۍ به ووایم مهرباني ځکه ترنم سبا لګېږي میندې یو بل نه رخصت اخلي بېلېږي سبا لګېږي مخلص صاحب دغه سروکي باندې یو څو ښایسته ټپې ووایه سبا لګېږي مین یو بل نه رخصت اخلي او حاجي صاحب اسماعیل او حبیب جواد هم راغله لایف ته د سعودي عربستان نه او وایي چې ستاسې خاص مینهوالو او ستاسې ټولو مېلمنو ته ستړي مه شي ښه راغلاست شمس ناصري العداد مومن زموږ یو خبریال ملګری دی هغه هم راغی نو الله دې وکړي چې روغ جوړ اوسي او مخلص صاحب ته او ستاسې تر څنګ ناستو ملګرو ته سلامونه لوی افغانستان په نوم باندې کومه آیډي ده کور مودان چای مو یخ شوی مخلص صاحب رښتیا چای اوس کې که چای خو یخ دی قاری صاحب دا چای دی واله دا زما مخې ته پیاله چا کمه کړې ده دا زما ده اوس مې د سره جنګ کوم ملکه ته کمه کړې ځینې اوس کومه ښه سلامونه مخلص صاحب سیال صاحب ته ووایه چې زمزمه راته وکړي سیال صاحب خو موږ سره نشته دی ښه ورته به ووایي وصال صاحب ده وصال صاحب وایي که نه مخلص صاحب نواب خان چېرته دی نواب خان خو پرون لاړو جلال آباد ته کابل ته وایي پردیس زکي څنګه دی وایي رښې ما چېرې جلال آباد ته لاړو ښه نو پردیس زکي لیکلي هغه لیکلي زړه درد په نوم باندې کوم آیډي ده وایي پردیس زکي چېرته دی او څنګه دی کونړ کې دا بالکل رک روغ ده نو ته څه خبر شولې چې راکو روغ دی کیږي ان شاء الله ښه چې مړ وای بیا ما ته زنګ راوړی چې مړ الله عالم کنه چې مړ وای بیا ما ته زنګ راوړی چې راشه زمړی نه او زمونږ ما هغه وخت رايدي چې کله په کولونو واسکټونه لږ زاړه شي که نه او دا چې نه خل ان شاء الله اوس کور دی ودان اخلاص پکې شته او ډېر تکړه لږ دی هغه خدای دې سلامت لري او سلامونه ټولو ته نو تا ویل ټپې کومه او لنډۍ به وکړو ملګري نور هم راغلي دي هغوی هم په تمه دي او یو څو لنډۍ به ورته وکړو ښه اوږدې اوږدې ورته وکړه مخلص صاحب په دې هیله چې تاسو لنډۍ وایي اوږدې اوږدې ورته وکړه د بېوسۍ زوره وباشې لالی مې وریځه په کنډر ولاړه یمه ولاړه یمه په مخکې ځه په وروسته ګوره تر شا دې پرېښې په چړو وهلې زړونه هو وهلې زړونه ډېر ښکلی دی لاړم بل ته یې واده کړم مور ته دې وایه چې بنګړي در واچوینه هو در واچوینه مرض میں گران علاج آسان دے پتش دے دنا دیا رگے غم ناراضی نا ہو ناراضی نا پلار میں پژن وهلے نا یا سپیر نصیب میں په مغهر ورځ وهینا هو وهینا د طلایي زلفو میرمانې ګرد لمنې جوړوه غلام دیا هو غلام دیا ما زړه مې افغان دی ماتې نه خوري د غم لښکرې به دې ټیټې سترګې ځینه سترګې ځینه زما ښایسته ځواني زړېږي که شهزادګان رانه پیدا شي څه یې کړه ډېر ښکلی دی هو څه یې کړمه جانان دې سل ودونه وکړي د خزانې په سر به زه ولاړه یمه هو ولاړه یمه په ځان مې خپله پیرزونه وې اوس مې د کټه په څنډه بنې ناستې دي هو ناستې دي
هلته مې بل په ژوند راګاډ دی دلته مې نوکاله غوښې څنګه جلا کړمه هو جلا کړمه یا چې آینې ته مخامخ شم په ځان خفه شم آخرې درته کومه هو درته کومه یک په خندا شوې غم به ورک شي تشه مسکا دې مرور پخلا کوینه هو پخلا کوینه یه په نیمه شپه دې چغې وکړې غمجن زړګیا بیا دې څوک یاد شوي دي هو یاد شوي دینه یا زما شعرونه ورته وایه که لیونی په کټ پرته وي رابشینه هو رابشینه یا زما په ګیرا کې سپین لاګي د یار مهیل النګي ګونځي ګونځي دینه هو ګونځي دینه یا چینار به ولې ودن کړي چې لیونی ورلا په خوله اوبه راوړي نه اوبه راوړي نه ډېره زیاته مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې زاهده لغمنۍ په نوم یو خورکۍ د هغه سلامونه راستولي دي او دغه مجلس یې خوښ کړی یو غزل راستولی دی زه هڅه کوم چې دا غزل سم ووایم خو د موبایل پر مخ غزل لوستل یو څه سخت وي زما په غرونو کې شپنکي خوښېږي غږ د شپېلۍ مې بیخي خوښېږي او د لوږې مري خو د چا ورله نه ځي له لوږې مري خو د چا ورله نه ځي دا یو عادت مې د خپل سپي خوښېږي د لوږې د لوږې مري خو د چا ورله نه ځي دا یو عادت مې د خپل سپي خوښېږي بد به د خپلو درته نه وایم خو ډېر مې د خپلو نه پردي خوښېږي او خوښو مې واړه پښتانه دي خو بس په سخاوت مې افریدي خوښېږي او خن په جفا کې دی جانانه پروت دی وبخې خون په جفا کې دی جانانه پروت دی ځکه مې ستا دا بیروقي خوښېږي او یو مې شي پیغلې په پرده کې خوښې یو مې شي پیغلې په پرده کې خوښې بل مې قلم سره زلمي خوښېږي ډېر ښه احساس هم د هغو خلقو شي بدې ډمان د کومو خلکو چې ډولکي خوښېږي او په خپله دروند یمه نو ځکه سلما زما درانه درانه سړي خوښېږي او فکر کوم شعر د سلما یوسفزۍ دی بالکل نو درنو ملګرو زما سلامونه اوس هم در واخلئ او هغو ملګرو چې لایف نه دی شیر کړی یو ځل یې حتما در سره شیر کړئ او ستاسې دغه کمنټونه یو څه راکم شول اوس به که خیر د ټولو کمنټونه لولم او عبدالله حبیبي سلامونه ډېر ښکلی وعلیکم سلام اخترګل وزیري ترکیه کې یم وعلیکم سلام په نیمه شپه دې چغې وکړې او خدای دې سلامت لره او همزولي او هغه راته بیا ټپې لیکلي وې همزولي ټولې مې واده شوې ما واده مه کړې د چمپې سالاره یم او په زړه مې ډېرې ګیلې ناستې سر ته مې ناستې مورې نه راځي خوبونه او دعا کوه خیرې به نه کړې خدای مهربان دی بیا به وشي دیدنونه او غریب مل لکه زره پاکستان څخه در سره ښه راځه نو د غریب مل سلامونه د پاکستان څخه که د شیدو لختې پرې سم کړې خزان وهلي باغ مې نه نیسي ګلونه سلامونه جار افغانستان او انګار بیا وایي او ډېر ښکلی دی بیا دې چې شروع کړی دی حفیظ عزت الله هوتک میاخیل صاحب سلامونه یو پکې تا ته سلام کوي چې دې څنګه لاره غلطه کړې ده میاخیل صاحب په خلکو ډېر زیات ګران دی ډېر زیات هم ډېر خطرناک دی کې کله ډیکي ورکوي کله یې وایي او انسان د تېروتنې سره مخ دی راباندې که یاره میاخیله منمه دې که ښه نو څه وایه ته څه شی ویل لرې نه زه به څه وایم اوس ته ووایه موږ به لږ یو پنجه غلي شو لږ به تا ته میاخیل صاحب به هم یو ترنم وکړي که نه د دې نه به داسې غږ مې ده چې
دا څو نفره چې ناست دي دا به رانه ټول نه ووایه وتښتي. ووایه ښایسته ترنم کې د دې یو شعر ما ته ډېر یادېدم زه مې خپله لیونۍ له خدایه غواړم هغه دا ډېر ښه وایي هماغه شعر ووایه مهرباني ما نه دی یاد ولا اوس یو شعر دی هر ځای راته وایي یو ځای نه مې یاد نو دغه کتاب هم چاته باید یو شعر خو ووایي جانان په درې مذهبه پړ دی په څلورم مذهب یې زه نه پړ کوم ډېر څه عجب عجبه ټپي رالیږي وراسې صدقي مې د ایران سلامونه درته کوم وعلیکم سلام رحیم خان یم وعلیکم سلام ټولو ته سلامونه لکه غرونه اشنا یم کابل نه ما سره ملګري دي ټول سلامونه کوي وعلیکم سلام او سلام ټولو ته وعلیکم سلام درنو ملګرو یوه یادونه هغه دا ده چې دمګړی موږ په جلال آباد ښار کې جلال آباد ښار کې بیا د مزی رسټورنټ دی چېرته چې موږ دمګړی ناست یو او د مزی رسټورنټ هر هغه څوک چې یو ځل دلته راغلي هغو ته به ښه معلومیږي چې څنګه دی خو که نه یې راغلي یو ځل حتما زما د خاطر راشئ ویې ګورئ که خوند در نه کړه نو پیسې زه ورکوم او که زما په نوم څوک راتلو نغدې ترېنه اخله لکه ما نه یې څنګه اخلې که نه ښه میاخیل صاحب چی دې راوړي ما سره ولا داسې خاص شی نشته فی الحال زه به وګورم یو اتڼ راته وکړه چې نشته دی اتڼ به وکړو یو خوندور شعر دی ډالۍ کزه میاخیل صاحب او هغلته کتاب ایښی دی که نه راواله کېنه داسې لږ تکلیف شي ښه زه نو ته ترنم وکړه کومه ده ترته وی یو چا کړله را ماته د باور سپینه هنداره او خپل ځان پکې دوه مخه وینم یا پروردګاره او یو خوږ انسان خطا کړم په خوږو خبرو دا ځکه مې اوس کړکه لږ خوږو شي دوکانداره واه 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 دا ځکه مې اوس کرکه له خوږو شي دوکانداره وه هغه څنګه و چې هغه بیتونه چې وو نه د چا یاد مړ کړم او نه په ژړېدو مرمه زهر په څو دي دوکانداره زه په څو مرمه دغه څه بیتونه وو فکر کوم دا د رضوان الله وبرنګ دي که نه وبرنګ صاحب بیتونه ډېر خوندور بیتونه وو او ته راوړه که نه دا مزې چای وڅکو یاره ډېر خوندور چای درته دي شوی نمبر ته شئ هماغه یو میک دی بس کته پورته کوي تاسې راوړئ دا چې خو دغه کړی دی مهرباني تاسې او ته چې نور راوړي دي که نه مهرباني سپک بشي خفه بشي او خوار بشي ډېره مینه مه کوه بیمار بشي او دلته دروغ وایه او مزې کوه دلته رښتیا مه وایه په دار بشي کله چې د بخت آینه ماته شي ناز به په جومات کې سنګسار بشي او ته چې څو ژوندی قدر مه غواړه مړ شه د تمامې دنیا یار بشي او دغه شان لړل کوه تپل کوه سم کار چې ونه کړې ګناهګار بشي او نور هم د هجران سره ګډ وډ شولې ما خو ویل ګوره توبهګار بشي خدای خبر بیتونه چا خو یو ملګري په هجران صاحب دی یو چا په مسنجر کې د ملګري ته راستولي و ما وویلې که ګډوډ کړي مې پیلې راوړئ چانک باندې څه وکړو مخلص صاحب ښه زه پرې پوهېږم لیونی به شي زما لیونی قاري صاحب زه پرې پوهېږم لیونی به شي زما لیونی له ښاره لرې به ګرځېږي په بیدیا لیونی ما یې زړه مات کړو ما یې زړه ورته ټوټې ټوټې کړو خدای تر اوسه لا ولاړ دی په وفا لیونی ځان یې ژړا باندې کړو مړو د بې وفا د لاسه دا هلک څه کوي دا ولې کړي ژړا لیونی او هغه هلک چې ګوتې شماري هغه داسې نه و هغه هلک چې ګوتې شماري هغه داسې نه و د وړکو میرو هغه داسې کړلو ما لیونی ما به له نازه ورته ویل ای لیونی هلکه هر څه رښتیا شو لیونی شو په رښتیا لیونی ما نه منله چې څوک مړ به شي د چا له غمه خو مصطفی میاخیل مې مړ شوی دی بېګا لیونی ډېره مننه کومه دی موږ سره روغ جوړ نه چې دا څنګه مړ دی خبر نه راپاڅېدلی که څنګه چل دی خواهشات مې مړه شي خواهشات دې مړه شي دا خو ډېر ښه شوی چې خواهشات دې مړه دي اوس به ګناه هم درنه نه کېږي محبت که نه نو ډېر زیات خوشحاله شوم ښایسته غزل دې راته وویلې کوم ملګرو که سلامونه راستولي راته ووایه ښه دا خو ډېر خلک راغلي که نه سلامونه یې بیا راستولي دي شریف الله درنی خلک ماغزه وخوري پوهان شي ځمکه ونیسي او پورته تر اسمان شي زموږ ځوانان چې لږ په ښه او بدو پوه شي سم د لاسه ټوپک واخلي قومندان شي ټوپک واخلي سم د لاسه قومندان شي بختیار سایل بیتونه دي دا بختیار سایل شفیع الله شینوار پاکستان ډېره سلامونه مې واخلې وعلیکم سلام ځواني سره شهرت د ننګ او نام مزه کوي
او ټټر په لار د قوم په وینو رنګ مزه کوي بالکل همدا شی دی او وعلیکم سلام نور الهدى صافی جابر افغان دا چاته وایي بس موږ ته هم چې چا شعر لیکلی ته ویلي دي څوک هم مخاطب نه دی بیان صاحب لیکلي دي تا ته او ستا ټول ملګرو ته سلامونه اسد ارمان سلامونه لیکلي دي رحیم خان نایس لیکلی کرامت الله لیکلي مې اخیل صاحب هغه د سروبي د ټانک پروګرام مې ډېر خوښ شو کوم یو ټانک سره هم څه کړی و ټانک سره اته چې ځان لیونه به جوړ کړ یو کسانو خبرینګ مرته کوون نه کېده نه پکارېدل دی ماته دې ته دا وای چل ماته دا خو د هنرونو ډک دی کنه ماته اعتراض وای ماته چل یاد دی مال صحیح دی چې دی خو دراغلو نیو نور ځوانانو دی ورته ځان لیونه جوړ هغه چې کته پورته کده کله ورته نیول سلګون ورکو کله وای څنګه مې ورته هغه کړو دې کتل ما نه له ولا رښتیا ته بلای بلا دی اوکې ښه مهرباني ښه څنګه چل مهرباني ښه اول یو څو بیتونه وایم د الهام صاحب دي د بې وسۍ تور تم د عشق د بلا تورې تیارې خدای په ما دل اورېدلي همدا تورې تیارې د بې وسۍ تور تم د عشق د بلا تورې تیارې خدای په ما دل اورېدلي همدا تورې تیارې ډېر ښکلی دی مونږ لیونو هلته هم بلې کړې ډېوې د مینې چرته چې وي له رڼاګانو سیوا تورې تیارې ته په ډولۍ کې د بل لاړې زه په ولو د بل لتا چاپېره رڼاګانې لما تورې تیارې ډېر ښکلی دی څنګه مې غېږ ته د صنم وجودا وسپارلې څنګه مې پرېښودې څو ګامه تر شا تورې تیارې چې دعاګانې د بابا و دیوي راپسې نو درېدې نشي و مخ ته زما تورې تیارې بیا بیا به هم لاره وهما په تکل د رڼا الهام مخې تک راشي بیا بیا تورې تیارې سترګې بل څه له پیدا وې رڼا بل څه له پیدا وه سترګې بل څه له پیدا وې رڼا بل څه له پیدا وه مونږ بل څه ترې نه جوړ کړل دنیا بل څه له پیدا وه دل نو سوداګرو چې بازار ورپسې یوسئ دل نو سوداګرو چې بازار ورپسې یوسئ غرونه بل څه له پیدا وو صحرا بل څه له پیدا وه مونږ بل څه ترې نه جوړ کړل دنیا بل څه له پیدا وه سترګې بل څه له پیدا وې رڼا بل څه له پیدا وه مونږ بل څه ترې نه جوړ کړل دنیا بل څه له پیدا وه مسکا دې لپاره نه وه چې دوکا پرې چاله ورکړو مسکا دې لپاره نه وه مسکا دې لپاره نه وه چې دوکا پرې چاله ورکړو مسکا مینا و ظالمې مسکا بل څه له پیدا وه مونږ بل څه ترې نه جوړ کړل دنیا بل څه له پیدا وه سترګې بل څه له پیدا وې رڼا بل څه له پیدا وه مونږ بل څه ترې نه جوړ کړل دنیا بل څه له پیدا وه مخ تصویر لپاره نه اداکارې دنیادارې مخ تصویر لپاره نه اداکارې دنیادارې شرم بل څه له پیدا وو حیا بل څه له پیدا وه مونږ بل څه ترې نه جوړ کړل دنیا بل څه له پیدا وه سترګې بل څه له پیدا وې رڼا بل څه له پیدا وه مونږ بل
څه ترېنه جوړ کړل دنیا بل څه نه پیدا وه د ژړا مرتبلو یا وتوبې پرې قبلېدلې د ژړا مرتبلو یا وتوبې پرې قبلېدلې نمایش لپاره نه وه ژړا بل څه پیدا وه مونږ بل څه ترېنه جوړ کړل دنیا بل څه له پیدا وه سترګې بل څه له پیدا وې درنا بل څه له پیدا وه مونږ بل څه ترېنه جوړ کړل دنیا بل څه له پیدا وه زندگی لا پار تیرا کړه سودا زندگی لا پار تیرا کړه سودا مجنون بل سل پیدا و لیلا بل سل پیدا و مونږ بل سترېنه جوړ کړل دنیا بل سل پیدا و سترګې بل سل پیدا وې رڼا بل سل پیدا و مونږ بل سترېنه جوړ کړل دنیا بل سل پیدا و زبردست یار زبردست ډېر انتظار وشو د ګل د ټوکېدو لپاره دعا مې وکړه د باران د ورېدو لپاره زما ارمان دی چې بې جنګه زمانه وګورم زما ارمان دی چې بې جنګه زمانه وګورم جنت ته نه ځمه د شاته وشېدو لپاره سید شاه سعود بیتونه دې راته په داسې غږ ترنم کړل چې هېڅ ویل پکې نه لرو د تبصرې حق هم نه لرو چې څه پکې ووایو په همدې هیله باندې چې د دغه ناستو ملګرو د کمرې تر شا چې کوم ملګري دي دا ملګری ستا غږ یې واورېده د کوم ځای نه راستون شو ډېره مننه هغه ټول هلته ولاړ دي لس پنځلس ملګري هلته ولاړ دي او ټول تا تعقیبوي ستا په شمول ټولو ملګرو ته سلامونه او په دې هیله چې خوشحاله زندګي ولرئ ډېره مننه خیر خوشحاله اوسې ته نوم مبارک دی صدیق الله امین صدیق الله امین د کوم ځای ننګرهار ننګرهار یې ښه ترنم دې خوښ شو ډیر زیات چې داسې تېرېدم زما اصل کې ترنم سره ډېره مینه ده خو چې دې اواز ډېر عجیبه خوږ ولګېده ترنم دې خپله کویم شي که نه خپل ورسره لګیا و ما کته یاره که یو ترنم مې بل وکړو نو دایم کوي خپلې لارې ته راولم دایم کوي اصل کې زموږ اواز ښه نه دی خو ستاسو اوازونه چې ورکېده نو اواز د هر انسان ښکلی دی خپل ځای بالکل هر اواز چې خپله بېرته څوک اوري همدې ته یو چې خپل اواز درمې ښه لګېږي دا د څه ځواب دی نو ماشاءالله ډېر خوږ اواز نه لګي اواز خو زما اواز ده بالکل نومونه څه دي انور خیال دی او څه دي هغه کرم خان او جاوید مرخیل هغه ټول نو دین زده کړل اوس خو دا اواز ایسته بالکل د سره میچ وخه شاپارو نشته هغه بيخي پرې وته وي نو لته ډیره مننه کور دی ودان لته ځوانانو مننه چې راغله موږ سره خبرې اترې وکړلې او له ټولو لیدونکو زغته زیاته مننه چې را سره و دغه برنامه تر دې ځای را تعقیب کړه تر بیا ښې چارې د الله په امان کور ولا